السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 13 نور کسان وژلي دي. کرونا وایرس د سیند صوبه له ټولو نه زیاته متاثره کړې ده. په شاپینګ مالونو، مارکیټونو، دوکانونو، ترانسپورټ او د ګڼې په هر ځای کې د ماسک استعمال لازمي ګرځولی شوی دی. د عالمي اداره صحت د ریکارډ مطابق په دنیا کې د کرونا وایرس 6,65,905 مریضان ریکارډ شوي دي. ویلی شوي دي چې په ورځ کې په دنیا کې د کرونا وایرس نه 6.5 خلک متاثره کیږي. بل اړخ ته د یورپ یو دواسازې کمپنۍ د کرونا وایرس 80% کامیاب ویکسین تیار کړي دي. بل اړخ ته د پاکستان په دارالخلافه اسلام آباد کې د کرونا وایرس د سختې حملې نه پس لاک ډاون لګولی شوی دی او تعلیمي ادارې بندې کړې شوي دي. بل اړخ ته دغه رنګې په آزاد کشمیر کې د 15 ورځو لاک ډاون لګولی شوی دی او ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې شوي دي. په قبایلي ضلع کورم کې د واده په دوران کې د کور چت را پریوتی دی چې 8 کسان پکې مړه او 30 پکې زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې 2 ماشومان او زنانه شامل دي. په چارسده کې د حساسې ادارې په دفتر د دهشتګردو د حملې په دوران کې د اپسي یو ځوان شهید شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کابل کې د افغانستان د صدر اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان په فیصل آباد کې د پولیس لاین افتتاح کړی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سرکاري محکمو د کار د جایزې د اجلاس صدارت کړی دی. آرمی چیف جنرل قمر باجوا د فضائیې د کمانډر سره ملاقات کړی دی. د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د جنا کالج پارویمن د وفد سره ملاقات کړی دی. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په ګلګت بلدستان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې ناس حکومت د جنوري پورې میلمه دی. بل اړخ ته د خیبر پختونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې دی به د اپوزیشن جلسې په زور د منع کولو کوشش نه کوي. خو له وسره دا خبره هم کړې ده که کرونا وایرس خوره شوه نو ذمواري به یې په اپوزیشن جماعتونو وي. په ګلګت بلدستان کې د اسمبلی نوو کامیابو څلورو آزادو ارکانو په پی ټی آی کې د شمولیت اعلان کړی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 13 نور کسان وژلي دي. د کرونا وایرس د وبا نه د ټولو نه زیاته د سیند صوبه متاثره شوې ده.
په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په سند کې 4 کسان وژلي دي. د سند په صوبه کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس 1,02,500 مریضان ریکارډ شوي دي. د کرونا وایرس د مریضانو دا شمیره د پاکستان د ټولو صوبو نه په سند کې زیاته ده. دغه رنګې په صوبه پنجاب کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس 1,11,616 مریضان ریکارډ شوي دي. په خیبر پختونخوا کې 43,250، په اسلام آباد کې 40,801، په بلوچستان کې 14,502، په آزاد کشمیر کې 15,000 او په ګلګت بلتستان کې د کرونا وایرس 4,403 مریضان ریکارډ شوي دي. بل طرف ته حکومت په شاپنګ مالونو، دکانونو، مارکیټونو، ترانسپورت او په ټولو هغه ځایونو کې کومو ځایونو کې چې ګڼه ماسکونو استعمال لازمي ګرځولی دی. د قومي اسمبلی اجلاس په الحال ملتوي کړی شوی دی. د حکومتي احکاماتو مطابق به شاپنګ مالونه او مارکیټونه په 6 بجې، شادي هالونه او هوټلې په 10 بجې بندولی شي. په آزاد کشمیر کې د کرونا وایرس د سختې حملې نه پس د 15 ورځو لپاره لاک ډاون لګولی شوی دی او ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې دي. د عالمي اداره صحت د وینا مطابق په دنیا کې په یوه ورځ کې د کرونا وایرس 6,60,905 مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې عالمي اداره صحت مخکې ویلي دي چې په دنیا کې روزانه د کرونا وایرس نه 6.5 خلک متاثره کیږي. بل اړخ ته د یورپ یو دواسازې کمپنۍ د کرونا وایرس 80% کامیاب ویکسین تیار کړی دي. دغه رنګې عالمي اداره صحت ویلي دي چې دا ویکسین به په اولنۍ مرحله کې په فرنټ لاین باندې کار کوونکو په عمر کې مشرانو خلکو ته لګولی کیږي. راغلو اطلاعاتو مطابق په متحده عرب اماراتو کې 10,000 نه زیاتو پوځیانو ته د کرونا وایرس ویکسین لګولی شوي دي. بل اړخ ته د عالمي اداره صحت مشر ویلي دي چې د کرونا وایرس خورېدل صرف ویکسین نشي منع کولی. د زیاته کړې ده چې دا ویکسین به د کرونا وایرس د خورېدو رفتار 80% راقابو کوي، خو باقی به د احتیاطي تدابیرو نه کار اخیستل پکار وي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د پاکستان په دارالخلافه اسلام آباد کې د کرونا وایرس د خورېدو نه پس لاک ډاون لګولی شوی دی او ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې شوي دي. په قبایلي ضلع کرم کې د واده په موقع باندې د یو کور د چت د راپریوتو په نتیجه کې 8 کسان مړه او 20 نور شدید زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې 2 ماشومان او زنانه شامل دي. بل اړخ ته چې څنګه د واده په تقریب باندې د کور د چت د راپریوتو اطلاع میلاو شوه، نو امدادي کارکنان په موقع ورسېدل، د ملبې نه د مړو او زخمیانو د راویستو کار شروع کړ. په چارسده کې د حساسې ادارې په دفتر د دهشتګردو د حملې په نتیجه کې د اپسي یو ځوان شهید شوی دی. بل اړخ ته کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې ګورئ چې د حملې والا ځای لګیا دی سیل کولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د صدر اشرف غنی سره د افغانستان په دارالخلافه کابل کې ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په مفاهمتي عمل باندې خبرې اترې شوې دي. په دې موقع باندې وزیر اعظم عمران خان وی چې د دهشتګردۍ نه د پاکستان قبایلی علاقې د ټولو نه زیاتې متاثره کیږي. وزیر اعظم عمران خان په فیصل آباد کې د پولیس کمپلیکس افتتاح وکړه. په دې موقع باندې د سره د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم موجود وو. په دې موقع د وی چې په پاکستان کې بعد تاریخ د ټولو نه بهترین بلدیاتي نظام راولو. زوړ بلدیاتي نظام په مکمله توګه باندې ناکام شوی دی. د میر انتخاب به براه راست کولی شي. د زیاته کړه چې یو ورځ به داسې هم راشي چې مانچستر به ووایي اخ فیصل آباد خو زمانه ډېر مخکې لاړ.
د ویلي دي چې ګراني بده بلا ده، خو د دې ګرانۍ اصل وجه تجارتي خساره وه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سرکاري محکمو د کارګزارۍ د جایزې د اجلاس صدارت وکړ. د په دې موقع باندې وویل چې په سسته بازارونو کې د ارزانو وړو په ډېر مقدار کې د فراهمۍ او ټولې محکمې د ټرانسفر په پالیسۍ باندې عمل درآمد وکړي. د عیني ټرانسپلانټ په صحت کارت کې د شاملولو اعلان هم وکړ. د هدایات جاری کړ چې په سکولونو کې د ډبل شفټ دپاره د ټایم تعین او د دیر کیډټ کالج دپاره د ځمکې نشاندهي په فوري توګه باندې وکړی شي. دا هدایات هم جاری کړ چې د نوي فارسټ چیک پوسټونو قیام دی بر وخت یقیني جوړ کړی شي. آرمی چیف جنرل قمر باجوا د پاک فضائیې د چیف کمانډر میجر جنرل سالم حمد عقیل سره ملاقات وکړ. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان د اطلاعات او اعلی تعلیم دپاره معاون خصوصي کامران بنگش د جنا کالج فار ویمن د وفد سره ملاقات وکړ. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په ګلګت بلتستان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې ناست حکومت د جنوري پورې مېلمه دی. د ویلي دي چې په ګلګت بلتستان کې د پیپلز پارټۍ ګټه په بیلات کې بدله کړې شوې ده، کومه چې په یو صورت کې د ماپ کېدو خبره نه ده. بلې خواته د خیبر پښتونخوا حکومت د اپوزیشن جلسې په زور د منع کولو د هڅې نه کولو فیصله کړې ده، خو ورسره یې دا خبره زیاته کړې ده که کرونا وایرس خوره شوه نو ذمهداري به یې په اپوزیشن جماعتونو وي. د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې نو کامیاب شوو د اسمبلی آزادو څلورو ممبرانو په پی ټي آی کې په باقاعده توګه باندې د شمولیت اعلان کړی دی. دغه رنګې په ګلګت بلتستان کې پی ټي آی اکثریتي پارټي جوړه شوې ده. د امریکي صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت د عهدې د پرېښودو نه مخکې د افغانستان او عراق نه د امریکې د پوځونو د واپسۍ اعلان کړی دی. د ویلي دي چې د جنورۍ د نیمایي پورې به د افغانستان نه د امریکې 2000 پوځیان او د عراق نه 1500 پوځیان واپس راغواړو. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.